ټي ټي پي چې په سوات کې او وزیرستان کې ودا کونړ ته څنګه ورسېده موږ دا خیال دی بلکې د دې شواهد دي چې دا د پاکستان د حکمرانانو د دې ځای د اسټابلیشمنټ د دوی تر نظارت لاندې د دوی په کومک باندې چې کوم دی دا کونړ ته او جلال آباد ته او خوست ته او نور افغان سرحدي علاقو ته ورسوله او د دې دپاره ورسوله چې د افغان طالبانو سره په شریکه باندې د هغه وخت جمهوري نظام په خلاف جنګ شو د دې نه دا بیا را پیدا کړي دي د هر ځای نه چې را پیدا کړي دي نه چې د کوم ځای نه راوستي نه خو نو کله چې افغانستان کې جمهوریت نظام سقوط کوو په غوښ په ورځو کې په قبایلي سیمو کې و دا هغه خلک چې دا د ټي ټي اي سره په شریکه باندې د افغان جمهوریت نظام په خلاف دوی جنګول دا سوال د هر پښتون په ذهن کې دی چې په سوات کې ته د دې په خلاف عملیات نه کوې په وزیرستان کې د دې په خلاف ته عملیات نه کوې دا تاره اوستی دي او ته ځې په کابل کې چې کوم دی دغه کې بمباریانې کوې یو وار خو پاکستان په کار دی چې دا دلته کې کوم دهشتګرد د پاکستان د پولو دننه وو په کار دی چې د هغو په خلاف یې دغه کړی اپریشن کړی دی ښه که اوس خو د مذاکرات روان دي که دا نتیجه ورنه کړي او افغانستان او پاکستان فکر کوي جګړې ته داخلېدی شي سره په دا جګړه کې افغانستان چې کوم دی دا ملامت نه بولي په دا جګړه کې موږ پاکستان او د پاکستان حکمرانان جارحین بولو یرغلګري بولو او زیاتوب کوي د افغانستان سره او د افغانستان د خلکو سره کله افغانستان تاریخ مطالعه شي نو په هغې کې صفا خبره معلومیږي چې د افغانستان دفاع کله هم پوځونو نه ده کړې د افغانستان دفاع د افغانستان ولسونو کړې ده په افغان ولس باندې زموږ دا باور دی چې د خپلې خاورې او خپل وطن او خپل ولس او د ځان نه به دفاع وکړي سلامونه په داسې حال کې چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې له جګړې وروسته په ترکیه کې د دایمي حل په موخه د خبرو پر میز ناست دي په پاکستان کې واکمن سیاستوال د افغانستان په اړه د زور کارولو ګواښونه کوي له حکومتي اډانې بهر یو شمېر سیاستوال له افغانستان سره د خپل حکومت پر چلند بیا نیوکې لري او له کابل سره دغه پیل کړې جګړه چې د ډالرو د ترلاسه کولو لپاره یوه بهانه ګڼي سره له دې چې په وروستیو کړکېچونو کې تر ټولو ډېر اغېزمن خلک چې دي هغه د ډیورنډ د فرضي کرښې دواړه اړخونه پښتانه دي خو په لویه کې افغانستان او پاکستان ته هم زیان رسولی ده نن پر همدې بهانه د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند له شریک چیرمن مختار یوسفزي صاحب سره مرکه لرم یوسفزي صاحب اول کو ښه راغلاست پوښتنه به په دې پیل کړو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه وروستي جګړې کړکېچ مشکل ته په کوم نظر ګورئ ستاسو د ګوند موقف څه ده مهرباني مننه صاحب د زموږ د پارټۍ نوم خو پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي ده نو ستاسو د ملګرو دوستانو د اورېدونکو د لیدونکو ډېره مننه ګوره اصل خو دا چې کوم موجوده صورتحال دی چې پاکستان هم لګیا دی سره ټکوي او افغانستان هم په مشکلاتو کې دی موږ دا فکر کوو چې دا د پاکستان د تیر چې کوم د دوی خارجي سیاست دی یا داخلي سیاست دی د هغه سیاست یو منطقي نتیجه ده پاکستان د بدقسمتۍ نه د هند او افغانستان سره یو داسې سیاست غوره کړی دی په داسې لار باندې روان دی چې دا ترهګري او دهشتګردي او انتها پسندي او بنیادګري دا د دوی د خارجي سیاست برخه اوسېدلې ده او ډېره مهمه برخه یې ده ګوره چې موږ دې خبرې ته راشو دا اوس د ټي ټي پي خبره چې دوی کوي نو دا ټي ټي پي خو پاکستان کې پیدا شو او زموږ د وړاندې په پښتونخوا کې دا را پیدا کړو د دې ټوله سرپرستي د پاکستان حکومت کوله بیا عجیبه خبره دا ده دوی وایي چې ټي ټي پي والا د افغانستان نه راځي دلته کې
یا زموږ خلک وژني یا دلته بدامني جوړوي. موږ دا یو تپوس کوو چې د دې جواب دې راکړي چې دا د صوفي محمد په مشرۍ کې چې په زرګونو خلک لاړل په افغانستان حملاور شو، آیا دوی یې مخنیوی وکړو؟ دویمه خبره دا کوو چې دا TTP چې په سوات کې او وزیرستان کې ودا کونړ ته څنګه ورسېده؟ موږ دا خیال دی بلکې د دې شواهد دي چې دا د پاکستان د حکمرانانو د دې ځای د اسټابلیشمنټ د دوی تر نظارت لاندې د دې په کومک باندې چې کوم دی دا کونړ ته او جلال آباد ته او خوست ته او نور افغان سرحدي علاقو ته ورسوله او د دې دپاره ورسوله چې د افغان طالبانو سره په شریکه باندې د هغه وخت جمهوري نظام په خلاف جنګ و. دلته بیا د TTP موضوع تر ډېره حده پورې ختم وه. TTP موضوع خو هغه وخت بیا دوباره پیدا شوه چې جنرال فیض حمید، بیرسټر سیف او د پاکستان زمامداران درغله کابل ته او هلته یې د دا TTP سره معاهده وکړه. موږ یقینا د TTP مخالف یو. فیض حمید معاهده ورسره وکړله، تاسو وایي په هغه د 2001 کال د اګست په لومړی په نیمایي نه وروسته چې دا راغی، همغه وخت کې تاسو وایي بیا خو نه ده راغلی فیض حمید که نه؟ فیض حمید په اګست کې چې کله د افغانستان د جمهوري نظام سقوط شو، د اشرف غني حکومت ختم شو، د هغې نه څه وخت پس ده راغی. حتی افغانستان کې د حکومت په جوړولو کې د فیض حمید ډېر لوی لاس و. موږ په هغې باندې دا وخت بحث نه کوو، خو دا بحث کوو چې فیض حمید چې کومه معاهده وکړه د هغې په نتیجه کې دا خلک دلته راوستل. نه، د معاهده یې چا سره وکړله؟ په هغو لومړیو ورځو کې دا خلک چېرته وو؟ دا د مفتي نورولي سره یې وکړه. د افغان دا وخت چې کوم د طالبانو حکومت دی د دې په درېمګړتوب یې ورسره وکړه. اون هغه یو څه وخت وروسته و، صحیح ده، خو هغه خو فیض حمید تاسو وایي په هغه کې ناست و په مذاکراتو کې؟ فیض حمید ناست و، د فیض حمید سره وشو، نورولي او فیض حمید د افغان طالبانو په درېمګړتیا وکړه. موږ دا خبره کوو ګوره که دا کار غلطي چې دلته دهشتګردي ده، نو یو خو فیض حمید او چې چا دا معاهده کړې ده او دا یې دلته راوستي دي، په کار ده چې هغه خلکو باندې مقدمه درج شي، د هغو نه یو پوښتنه وشي. نه، تاسو په خپلو خبرو کې ویلې چا چې معاهده کړې ده او دا خلک یې دلته راوستي دي، یعنې پخوا دا خلک نه وو هغلته؟ دا ورک شوي د دې ځای نه، دا بیا دوی را پیدا کړي دي، د هر ځای نه چې را پیدا کړي، زه نه وایم چې د کوم ځای نه یې راوستي دي. نه خو نه وره کله چې افغانستان کې جمهوري نظام سقوط کوو په هغو شپو ورځو کې په قبایلي سیمو کې وو دا خلک؟ دا هغه خلک وو چې دا د TTI سره په شریکه باندې د افغان جمهوري نظام په خلاف دوی جنګولو. او بیا دا چې دلته راغله، اوس عجیبه خبره دا ده موږ ته په خپله باندې د سوات دلته کمیشنر او DIG صاحب او د دې خلکو بریفینګ راکاو د سوات جرګې ته چې د سوات په غرونو کې د پلاني ځای د باجوړ په غرونو کې TTP والا راغلي دي او طالبان دي او دهشتګرد دي. دا خوشي غرونه دي، دلته د دې په خلاف عملیات نه کوي. دا سوال د هر پښتون په ذهن کې دی چې په سوات کې ته د دې په خلاف عملیات نه کوي، په وزیرستان کې د دې په خلاف ته عملیات نه کوي، دا تا راوستي دي. او ته ځې په کابل کې چې کوم دی دغه کې بمباریانې کوي. یو وار خو پاکستان په کار دی چې دا دلته کې کوم دهشتګرد د پاکستان د پولو دننه وو، په کار دی چې د هغو په خلاف یې دغه کړی اپریشن کړی دی. موږ دا خبره کوو چې د دهشتګردۍ علاج دا نه دی چې ته په کابل بمباري کوې که په جلال آباد بمباري کوې. دهشتګردۍ علاج دا دی چې ته په خپلې پالیسۍ سمې د ترهګرۍ په ځای باندې به ته ډیپلوماسۍ به د ترهګرۍ ځای به ډیپلوماسۍ ته ورکې، مذاکرات پکې، مجلس پکې، که د یو چا سره څه مسله وي په کار ده په مذاکراتو حل شي. پاکستان په کار ده په خپله تېره پالیسۍ باندې معافي وغواړي، د پاکستان د خلکو نه هم وغواړي او د ګاونډیانو نه هم وغواړي. ښه، یعنې ستاسو د ګوند موقف دا ده چې تاسو پر کابل باندې د کوم برید وسو او په افغانستان کې کوم بریدونه کېږي دا غندئ؟ د دې موږ سخته غندنه کوو. او دا مو په رسمي ډول په پاکستان کې مثلا د سنا کې چې ستاسو د ګوند مشر ده په د پارلمان کې مو غړي دي، هلته مو همدغه غندنه کړې؟ موږ پارټۍ په هر پلیټ فارم د دې غندنه کړې ده
چې دا کله د بمباري وشوه د دې یو ورځ پس چې کوم دی زموږ بیان ناغلی اخبارونو او ټول میډیا چې کوم دی هغه نشر کړی دی. ښه، او په خپله په ستاسو په دې ګوندي سیاست کې د مشوره کیږي د نورو سیاسي ګوندونو سره؟ مثلا د پوځ مشر څه وخت مخکې قبایلو ته درغلی و، هلته قبایلي مشرانو سره یو شمېر ملکانو سره یې وکتل او د هغو په اړه باندې هم ډېر هغه موقف راغی د سیاسي ګوندونو چې دا د پاکستان د پوځ خپل خلک دي. د سیاسي مشرانو سره هم چېرته د پوځي مشرانو کتنه کړې په د افغانستان په تړاو؟ په دې په ښکاره باندې داسې یو خبره نه ده شوې چې یاره دې سیاسي پارټیانې راغوښتي که څوک یې پټ غوښتي هغه نه یو خبر. البته داسې په ښکاره باندې علني خو نه یم خبر شوی چې د سیاسي مشرانو سره یې داسې یو رابطه کړي. او دغه ځینې مشرانو سره دا تصویر خپور شو د پوځ مشر یو ځل دا شوې وه چې دغه راغلی و مونږ لوی درستیز راغلی و پېښور ته د پښتونخوا وطن ځینې مشران چې کوم دی هغه یې لیدلي. دغه څوک دي دغه داسې پېژندل شوي مشران دي د قبایلي مشران چې د پاکستان د پوځ سره د پوځ ښه ملاتړ ښکاره کړی ده په دې وروستي جګړه کې؟ ګوره هغه خو مشرانو کې څه د سرکار پلوه خلک وي، څه چې کوم دی ولس پلوه خلک وي، هغه په خپل ځای باندې. خو یو وار ډېر مخکې زما خیال 4-5 میاشتې مخکې لوی درستیز راغلی و، داسې یو لیدل کتلي شي د ځینو کسانو سره. خو هم خلکو ډېر واضح ورته ویلي چې موږ نه دلته دهشتګردي غواړو، نه د دهشتګردو حمایت کوو، نه ستاسو دا پالیسۍ سپورټوو دا کومې چې تاسو په افغانستان کې جاري ساتئ. ښه، که اوس خو د مذاکرات روان دي، که دا نتیجه ورنه کړي او افغانستان او پاکستان فکر کوي جګړې ته داخلېدی شي سره؟ نو ګوره پاکستان خو دا وخت ګواښونه ډېر کوي. البته که موږ داسې چاپېرچل ته وګورو نو دا جګړه خو داسې محدوده جګړه به پاتې نه شي. دا جګړه خو کېدای شي خوره شي، او که دا خورېږي نو په دې کې به پاکستان ته هم ډېر لوی مشکل بیا جوړېږي. نو پاکستان باید په دغه شیانو هم سوچ وکړي. فکر کوئ ولې پاکستانی چارواکي یا په لوی کې د پوځ مشران ولې افغانستان پر ضد باندې داسې ګواښونکې ژبه کاروي او دا جګړه لکه د هغه غواړي چې په لوی لاس باندې پیل کړي یا یې پراخوي یا یې پیلوي؟ ستاسو موقف څه ده په دې تړاو؟ ګوره ما فکر خدا دی چې دوی دا ګڼي چې افغانستان خپل نظام نړولی دی. افغانستان کې یو مشروع نظام نشته دی، یو جمهوریت نشته دی، افغانستان کې یو قومي حکومت نشته دی، افغانستان کې پوځ چې کوم دی مات شوی دی، پولیس مات شوي دي، ټول چې کوم دی دفاعي قوتونه یې تیت و پرک شوي دي. بس موږ دپاره دا ډېره ښه طلایي موقع ده چې موږ دا کوم خلک چې زموږ په کوم ملک ته تللي وو په دې باندې یو پریشر چې کوم دی سې واکړو، خپل چې کوم دی امتیازات ترې واخلو او خپله ایجنډه پرې ومنو. دا دوی د ځان لپاره یو ښه موقع ګڼي، طلایي موقع یې ګڼي. او فکر کوئ دغه نظریه په دغه نظریه باندې دوی دا اوس سیاست کوي یا جګړه کوي پکې بریالي دي؟ ګوره موږ په دې کې دا خبره کوو، افغانستان ته خصوصا دا خبره کوو، طالبانو ته دا خبره کوو. مطلب دا دی چې د دنیا هیڅ یو زورور چې کوم دی هغه د کمزوري سره نه انصاف کوي، نو سره ځان برابر ګڼي. افغانستان کې دا وخت ضرورت تا دی چې افغانستان کې یو کامل او مشروع حکومت جوړ شي چې انساني حقوق ومني. ټول چې کوم قابل ذکر لوري دي د هر قوم د هرې منطقې دا خلک په حکومت کې شامل کړي. افغان پوځ او افغان امنیتي قوتونه چې کوم دی چې دا کم دوی مات کړي دي د دې د بیا منسجم کولو کوشش وکړي او په ملک کې د راتلونکي د اقتدار د بدلون دپاره یو میکانیزم جوړ کړي، د جمهوري نظام دپاره یو ژمنه وکړي، یو ضربالجل وټاکي. دا یوازینۍ لار ده چې افغانستان نه صرف د پاکستان بلکې د هر ګاونډي چې کوم دی د هغې جواب بیا هم ویلی شي او خپله دفاع هم کولی شي. البته پاکستان چې کوم دی دا په خپله په ډېرو لویو مشکلاتو کې ګیر دی، په ډېرو لویو مسایلو کې ګیر دی. نو د دې نه دی داسې ډېرې ګټې ترې نه شي اخیستی. له هغې موږ په فکر باندې که موږ د افغانستان تاریخ مطالعه کړو،
که له افغانستان تاریخ مطالعه شي نو په هغې کې صفا خبره معلومیږي چې د افغانستان دفاع کله هم پوځونو نه ده کړې. د افغانستان دفاع د افغانستان ولسونو کړې ده. په افغان ولس باندې زموږ دا باور دی چې د خپلې خاورې او خپل وطن او خپل ولس او د ځان نه به دفاع وکړو. او که دغه ډول یو جګړه پراخیږي چې خدای مکړه الله دې نه کوي چې وشي طبعا دواړو غاړو ته به ډېر زیان یو خاص ډول پښتنو ته اخوا او دېخوا د فرضي کرښې دواړو غاړو ته د کوزې غاړې پښتنو موقف به څه وي یا هلته د کوم ذهنیت چې دا څه فکر کوي دوی به چا سره ودرېږي څه به کوي دوی؟ ګوره د کوزې خوا پښتانه چې کوم دي د پښتونخوا وطن دا قطعا د افغانستان باندې د پاکستان د حملې حمایتیان نه دي. کوزې خوا خلک د جنگ مخالف دي، د جګړې مخالف دي، د دهشتګردۍ مخالف دي، د ترهګرۍ مخالف دي. په هیڅ صورت باندې دلته د پاکستان لخوا د جنګي اقداماتو منګه حمایت نشو کولی. نه دا خو صحیح ده، دا خو رسمي موقف ده. که دا جګړه وشي یعنې دا خلک به عملا څه کوي؟ د پاکستان د پوځ خوا کې به نه درېږي؟ تاسو دا وایئ؟ زه فکر نه کوم چې داسې وشي. پاکستان پوځ په خوا کې ولې ودرېږي؟ دا اوس هم چې دا د دوی د هغه ډېر روښانه نه ده موقف. مثلا هلته د ځینو سیاسي ګوندونو غړو د پوځ ملاتړ کړی ده، ځینو قومي مشرانو د پوځ ملاتړ کړی، خو لویه برخه ولس چې دا چوپ ده او د خپله د چوپتیا تاسو وایي دا ښیي چې دوی د پاکستان د حکومت د دریځ یا د موقف یا د عمل مخالف دي. ګوره دوی کې دوه خبرې دي. دلته کې هغه پارټیانې چې د پښتنو پارټیانې دي د پاکستان لخوا په افغانستان باندې د بمباریانو خو د سرکاري پارټۍ د مسلم لیگ نه علاوه د تحریک انصاف نه نیولې موږ د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ پورې تر جمعیت العلماء اسلامه پورې تر جماعت اسلامي پورې دا ټول مخالف دي د دې بمباریو او د دې جګړې. دویمه خبره بیا دا ده چې د افغانستان سره به څنګه ودرېږي او نه درېږي دا بیا د خپل وخت خبره ده، د خپلو شرایطو خبره ده چې د ودرېدو به څه شکل وي. تر دې وخته خو موږ دا وایو چې موږ د جنګ مخالف یو او په افغانستان سره به جنګ نه جوړوئ. افغانستان موږ خفه کېږو، زموږ وطن دی، پرې زموږ ولس دی. دا زه یوازې نه یم بلکې د پښتنو ډېر لوی اکثریت یې وایي. ښه حالات څنګه درته برېښي؟ د پوځ ارادې څنګه درته برېښي؟ کیدای شي دا جګړه وغځېږي یا پراخه سي ورسره د افغانستان سره؟ دا خبره د امریکانو په ایجنډا پورې تعلق ساتي. د امریکانو ایجنډا دا وایي چې هغه وایي چې زه بګرام نیسم او زه یا په دې خطه کې د چین لار نیسم. څنګه چې داسې ښکاري چې دا زموږ لوی درستیز 2-3 ځله امریکې ته لاړ شو، هلته یې د دغه سره ولیدل، د امریکې د واکدارانو سره. که د امریکې ایجنډا دا وي نو بیا خو دا جنګ به اوږدېږي. خو دا جنګ که اوږدېږي هم او امریکا پکې راځي نو په دې کې به د دې سیمې دا نوره برقوبتونه چین شو، هند شو، روسیه شوه، دا هم بیا بې تفاوته نشي پاتې کېدی. نو په دې به امریکا هم سوچ کوي، پاکستان به هم سوچ کوي. ما فکر دا ښه اوس خو دغه لومړنۍ جګړه چې کله پیل شوې دواړو غاړو ترمنځ د افغانستان او پاکستان، په دې کې داسې ښکارېږي چې د پاکستان پوځ توانېدلی د خپلې رسنۍ د خپل ولس د افغانستان پر ضد باندې یو ډول انسجام ورکړي، یوه لویه کرکه یې تقریبا خپره کړله د افغانانو پر ضد باندې. تاسو ګورئ هلته د افغان کډوالو پر ضد باندې یو ډېر خطرناک کمپین هم ولسي شروع ده له خیبر پښتونخوا نه کته په پنجاب او سند او دې علاقو کې. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې په یو ډول ده او د ولس ډېر زیات د نظر چې ده د افغانانو پر ضد باندې راوپارو. هلته یې سندرې پسې جوړې کړلې، یعنی یوه لویه کرکه یې راوپاروله. نه درته برېښي چې دغه د پوځ په دې خپل اجنډا کې بریالی ده؟ دا ستاسو خبره سمه نه ده، دا اطلاعات هم سم نه دي. ګوره سندره خو ته اوس کښېنه، نعوذ بالله په اسلام پسې په پیغمبر علیه السلام پسې به هم یو سړی پیدا شي سندره به جوړه کړي. د هغې معنی خو نه ده چې ټول مسلمانان یې خلاف شي. سندرې خو د دې ګوره سټیټ یې په لاس کې دی، ریاست دولت یې په لاس کې دی. تاسو دا فکر کوئ که نه کوئ بله چې پاکستان یو دولت دی، یو سټیټ دی او د پنجاب امپایر دی، د پنجاب سلطنت دی. اوس د هغو بیا پوځ لري، هغه بیا چې کوم دی استخبارات لري، هغه یو منظم نظام لري. د پاکستان میډیا چې کوم دی د هغو د کنټرول لاندې ده، د پاکستان عدالت د هغو د کنټرول لاندې دی.
حتی پارلمان کې هغه خلک چې څوک د قوم او د وطن او د ولس خبره کوي هغه نه دي پاتې شوي، د نش برابر دي پکې. اوس نو په داسې یو حالت کې چې د دولت یو ډېره سخته شکنجه ده او قبضه ده، په دې کې به یقینا د دولت یا د پاکستاني واکدارانو حمایتیان به خامخا پیدا کېږي. خو کم از کم موږ دا ویلی شو چې پښتانه، بلوچان او سندیان دا پاکستان د دې جګړو مخالف دي. پنجاب کې ته دا ویلی شي چې د پنجاب چې کوم ولسونه دغه دي، دا سیاسیان دي یا پارټیانې دي، خاص کر مسلم لیگ او یا دا نور، دا به شاید د پوځ سره او له دې سره به ودرېږي، یا د پنجاب نور خلک چې کوم هغه موږ ته استعماري قوتونه وایو. دا د کډوالو موضوع چې تاسو کوئ دې کې هم ستاسو اطلاعات سم نه دي. ګوره پښتانه پښتونخوا وطن کې که دلته ډېر لوی کمپین د افغان کډوالو په حق کې موږ وچلاو، ډېر لوی لوی جلسې په کوټه کې وشوې، په پېښور کې وشوې، په سوات کې وشوې، په ژوب کې وشوې، حتی په کراچۍ کې چې کوم دی وشوې، په لاهور کې مظاهرې وشوې، پښتنو وکړې. پښتون ولس قطعا د دې دغه نه دی چې یاره یا افغان کډوال وځي یا په دا طریقه که په خپله خوښه ځي، خپله یې خوښه ده. البته داسې په زور ایستلو یې پښتانه مخالف دي، حتی پښتانه سیاسیان یې مخالف دي په دې باندې، هغه پارټیانې چې هغه پاکستانګیري پارټیانې دي. نو دا خبره زما په خیال سره سمه نه ده چې یاره خلک د افغانانو په ضد دي. قطعا بلکې ډېر ځایونه ما ولیدل چې خلک جاړي چې د افغانان ځي، رخصتونه د خلکو نه اخلي، خلک پسې جاړي، خلک ډېر خفه دي په دې طریقه باندې د دې د ایستلو. البته خلک بېوسه دي. صحیح. خو په هر صورت باندې دا خو به د خپلو پښتنو خواخوږي وي او دې کې شک نشته. هغه خلک دا خلک یو ولس ده او یو افغانان دي، یو پښتانه دي. خو کته چې کوم د رسنیو کوم تصویر ورکول کېږي، مثلا پنجاب په علاقو کې ډېر د کرکې د خپرولو د فضا رامنځته شوې ده په دې وروستۍ یوه میاشت کې. تاسو ولیدل د هغه کې په جمروډ باندې ټول درولي له تورخم نه د ایدې خوا نه راپرېښودل، تقریبا 2 هفتې ولاړو او همدغه ولس چې تاسو وایئ ملاتړ ورسره ده او خلک خواخوږي لري، لکه ستاسو ګوند د دوی په حق کې غږ پورته کړی ده، دوی څه ونه شو کولی؟ مثلا صحیح دغه شخصي مرسته به یې کړي، خو په د کوم خاص بدلون د ګوند په سطحه باندې مثلا که دوی غوښتلی رامنځته کړي، صحیح د ستاسو حکومت نشته په خیبر پښتونخوا کې، خو داسې څه خاص بدلون نه ښکاري، هماغه د پوځ پالیسي د عملي کېږي. موږ د دې خلک د زنده‌باد مرده‌باد نه علاوه څه کولی شو؟ صرف تاسو چې کومه خبره کوئ که نه، دلته خو د دشمن حکومت دی په موږ باندې. دلته ګوره پنجاب چې دی ته په پنجاب کې پنجاب یې ولې نه کوي؟ پنجاب تا د ځان دشمن ګڼي، پنجاب تا مستعمره کول غواړي، دا وطن یې مستعمره کړی دی، هغه کابل هم مستعمره کول غواړي، کابل کې ورته خدمایه حکومت جوړول غواړي، تا د ځان دشمن ګڼي. نو تا سره به دا سلوک نه کوي، تا سره به خامخا دا سلوک کوي. دا خو ډېر د احمق سړي کار دی چې د دشمن نه د خیر تمه وکړي یا د سړیتوب تمه ترې وکړي. ما په خیال دا سم فکر نه دی. نه د خیر تمه خو نه ده ترې په کار، خو لږ تر لږه دا تمه خو ترې په کار ده چې انساني چلند یې ورسره وشي که نه؟ ګوره دې د پښتون په باره کې د دې په ذهن کې هېڅ نمونه انساني چلند نشته. پښتون چې څونه بې عزته کولی شي، څونه یې سپکولی شي، څونه یې خفه کولی شي، هغه چې څونه د دې توان کېږي هغه دوی کوي. او د پنجاب ولې دومره زورور ده په پاکستان کې؟ او پنجاب په دې زورور دی، پنجاب پوځ لري، پنجاب خپل ریاست یا دولت لري. پاکستان څه شی دی؟ پاکستان خو په اصل کې د پنجاب یو دویم نوم دی، د ادب نوم دی. پاکستاني ریاست چې دی دا پنجابي ریاست دی. دلته پښتون، بلوچ، سندي، سرایکي دا قومونه چې دي دا محکوم دي، غلامان دي. نو دا د پاکستان چې څه توان ته ویني دا د پنجاب توان دی، دا د پښتون توان خو نه دی، نه د بلوچ توان دی، نه د سندي توان دی. ښه. او د کوزو پښتنو د افغانستان په سیاست کې د کوزو پښتنو رول څه ده یا کم خوا روان ده؟ مثلا که تاسو ستاسو به طبعا ورته متوجه یاستئ د هر 14 لسیزې وړاندې ته مثلا دغه پوله باندې په دې کرښه باندې د اغزن تار نه و، راکړه ورکړه ډېره وه، تګ راتګ ډېر و، د افغانستان او د کوزو پښتنو د سیاستوالو ترمنځ ناستې ولاړې ډېرې وې. تقریبا نظر خو اوس هم یو د سره په یو ډول باندې، خو په هر صورت باندې ښکاري درته چې دوی کرا کوز پښتانه په بر وطن کې او بر پښتانه یا افغانان په کوز وطن کې د هغه خپل اغیز بایلي یو بل ته.
ګوره اشیا خبره دا ده چې دا یو ملت دی، یو قوم دی. بیا دوی د قومولۍ چې کوم دی خپل یو احساس لري، یو جذبه لري. په اتنو تارونو باندې یا په دې شیانو باندې دوی د خاوره کې بریدونه وهلی شي، خو د خلکو په زړونه دوی نشي تقسیمولی. دا چې هر څونه کار دی وکړو، د دې چې هر څونه تاوان موږ ته وشو، زموږ تجارت، زموږ تګ راتګ، زموږ معاشرتي یا ټولنیز ژوند، دا یقینا ډېر بد د هغې لاندې راغلی دی. البته د پښتنو ترمنځ چې کوم نزدېکت د پخواو تر هغې څو چنده چې کوم دی د افغانیت، پښتونوالی، د افغان ولسونو د لرو برو یو بل ته نزدېکت او مینه، دا تر هر وخت چې کوم دی زیاته ده، او تر هر وخت چې کوم دی دا وخت زیاته مضبوطه ده چې دا هیڅ قسم ته په ازغن تارونو او په دې شیانو څوک نشي بېلولی. البته خلک برعکس فکر کوي، زم برعکس فکر کوم، زم چې دا روابط مخ په کمیدو دي. مثلا د ستاسو د ګوند په دې تیرو 4 کلونو کې کېدای شي کابل ته مو د 15 کاله سودا ده چې دا بدلون راغلی، کوم رسمي سفر مو نه یې درلودلی. په داسې حال کې چې پخوا ډېر زیات و دا تګ راتګ د سیاستوالو ترمنځ لږ تر لږه همدغه ډول دا اوس تجارت ولاړ ده. دا د خپله د کرښې د دواړو غاړو د پښتنو ترمنځ دا خپله د بېلتون یوه نښه ده، او داسې ښکارېږي چې دا اړیکې پرې کېږي سره یا کمیږي سره. دا خو زموږ د سیاستونو نتیجه ده که نه؟ هو که نه، زموږ د سیاستونو نتیجه ده چې نه په افغانستان کې ولسونو یا د افغانستان مشرانو سم سیاست وکړو. که افغانستان مشرانو سم سیاست کړی وی، طالبانو عقل کړی وی، او هلته یو مشروع نظام ساتلی وی، او په هغې کې هر چاته یو ځای ورکړی وی، بیا مطلب د پښتونولۍ د افغانیت احساس پکې وی چې یو مشروع حکومت یې او موږ وغواړي یا زموږ سره یو تعلق ساتي، موږ خامخا د هغې ملاتړ هم کوو، ځو راځو به هم دوی به هم ځي راځي. البته افغانستان خو دا وخت داسې صورتحال دی چې په پېښور کې موږ کومه خبره کولی شو، کابل کې شاید خلک نشي کولی. کابل کې خو مطلب دا دی چې د طالب په نامه یو داسې قوت مسلط دی چې هغه د ټولو خلکو چې کوم دی حقوق والي دي. ګوره افغانستان پوځ یې ختم کړ، ملي ترانه یې ختمه کړه، جنډه یې ختمه کړه، افغانستان چې کوم دی یو قسم ته پوځونه یې ختم کړو، د افغانستان عدلیه چې کوم دی ختم کړه، په میډیا یې پابندي لګولې ده، نیمه آبادي چې کوم دی دا بالکل په کورونو کې دننه کېنول په قیدخانو کې. اوس په داسې صورتحال کې چې یو داسې حکومت هلته مسلط دی، موږ خو بیا دلته کې د دشمن باچایي ده را باندې، د پنجاب د باچایي لاندې یو. په داسې حالاتو کې زموږ او ستاسو ترمنځ د یو سم سیاست ضرورت دی. ګوره موږ یو قام یو، د قام په حیثیت باندې ټیک ته دا وخت موږ په 2 ملکونو کې اوسېږو، خو دا هر پښتون چې دی هغه د افغانستان په استقلال باندې خفه کېږي، د افغانستان په ارضي تمامیت په تاوان باندې خفه کېږي، افغان ولس ته په تاوان خفه کېږي. په دې کې هیڅ شک نه دی راغلی. البته دا موجوده صورتحال چې کوم را جوړ شوی دی، په دې کې زموږ د کوزې پښتونخوا هم یو برخه به وي د سیاسیونو، خو زیاته برخه د افغانستان د سیاسیونو ده چې هغو خپله ډیوټي ونه کړه، خپل جمهوري نظام په پرځولو کې د دشمن سره ملګرتیا وکړه. پاتې شو بیا دا خبره چې تاوان خو یقینا شته دی. دشمن دا غواړي چې یاره دا د کوز او برو پښتنو ترمنځ تګ راتګ ختم کړی دی، تجارت ختم کړی دی. دلته زمونږ اقتصاد و، هغه زمونږ چې څونه مرکزونه و اقتصادي دا وخت بند پاتې دي. پېښور شو، کوټه شو، دا اقتصادي طور تباه دي. زمونږ په سیاست یې پابندي لګولې ده، حتی په دې ځان ته په افغان ویلو یو قسم ته دلته دوی دا غواړي چې خلک ځان ته افغان ونه وایي. د دې ټولو پابندو په وجود کې ورته زه ګورم افغانیت چې کوم دی دا نشي ختمولی. نن ما دا خواجه آصف یو بیان باندې د خلکو کمنټس کاته، د پاس د آزاد افغانستان نه زیات زمونږ د کوزې پښتونخوا خلکو زیات ته خواجه آصف مخالفت کړی دی، ډېر بد رد ورته ویلي.
صحیح. د پاکستان په دې سټراټیژیک ډیپټ په اهدافو کې یوه برخه دا وه چې دا د وخت نا وخته د افغان مشرانو له خولې دا خبره شوې ده چې پاکستان غواړي یا رسمي ده د پاکستان هیله ده چې د ډیورنډ کوزه غاړه پښتانه دي خپله قبله یا مرکزیت اسلام آباد وګڼي، خپله توجه د اخواته او د ډیورنډ بره غاړه افغانان دي دا د کابل خواته مخه کړي. یعنې غواړي چې دا ملت په خپل سره په خپل منځو کې سره وویشي. فکر کوئ چې همغه هڅه کې دا اوس یو څه بریالی شوی ده، توجه یې د داخله کې سره په نظریاتي لحاظ باندې سره ویشلي دي که څنګه یې بولئ؟ ګوره دې کې صرف داسې خبره ده، دا بنیادي طور بیرته زه راځم چې غوره او سم سیاست ته یو سنجیده سیاست ته د دې ضرورت لري او دا سنجیده سیاست خاص تاسو د آزاد وطن د خلکو نه یو تاسو زیاته ذمهواري ده. که افغانستان کې یو ملي حکومت جوړ شي، افغانستان کې چې کوم دی یو طاقتور نظام مخته راشي، افغانستان اقتصاد په خپلو پښو ودرېږي، افغانستان کې د کوزې پښتونخوا د خلکو اقتصادي او سیاسي ګټه او عزت وي، هېڅوک ته دې سترګې د کابل نه اسلام آباد ته نشي اړولی. ټیک ته پاکستان کې موږ اوسېږو، خو کابل چې دی دا د هر پښتون په زړه کې پروت دی او د کابل چې کوم دی خلک خپله قبله ګڼي په هغه معنی باندې. البته دا کار زمونږ نه یو سم سیاست غواړي، سم کار غواړي، دشمن باندې الزامونه لګولو یا د هغه نه د ګیلو نه څه نه جوړېږي. پاکستان یقینا دا نه غواړي، پاکستان یې خامخا غواړي. زه تا ته یم چې ته راشې او دغه ونیسې، د ایران ونیسې او تهران چې کوم دی ستا په قبضه کې شي یا د نیم ایران ستا په قبضه کې شي، ته به پارس والا ته څه وایې؟ ته به وایې چې هلکه دا چې کوم پارس چې کوم دی د افغانستان په قبضه کې دی دا به کابل ته ګوري، دا به تهران ته نه ګوري. ته به هم دغه خبره کوي، پنجابي هم دغه خبره کوي. البته دا زما او ستا په سیاست پورې اړه لري چې زما او ستا سیاست په دې باب څه دی. موږ په کار ده چې د جذباتي نارو نه، د بې ځایه د خپل توان د ضایع کولو نه، د بې ځایه زیږو خبرو نه، د دې نه صرف نظر وکړو او یو سنجیده سیاست تاسې وکړو چې په مستقبل کې افغان بحیثیت ملت چې کوم دی د دې خطې یو توانه ملت جوړ شي، یو متحد ملت جوړ شي، یو داسې ملت جوړ شي چې د خپل هم دلته کې په محکومه پښتونخوا کې هم آزاد افغانستان کې د خپل خلکو چې کوم دی دغه وکړي، دا د توجه مرکز وګرځي. او تاسو دغه جګړه مخکې د امریکا په امر پیل سوې وبلله یا مولس دا د امریکا رقم خوښه یا همغسې به کېږي، که غواړي چې پراخه کړي پراخېږي به او که غواړي چې ودرېږي درېږي به. دغه نظر د افغانستان خوا کې موجود ده. مثلا د طالبانو ویان په ښکاره ویلي چې د بګرام د اډې د ترلاسه کولو دپاره چې امریکا کوم کوشش شروع کړی ده پاکستان ورته عملي کوي، یا دغه جګړه تقریبا دغه هدف د ترلاسه کولو دپاره ده. د پاکستان او د امریکې روابط څه ډول درته ښکارېږي؟ پاکستان دا کار کولی شي؟ ګوره زه درته یو خبره وکړم، پاکستان په سیاست کې پاکستانیان په دې یو کار کې ډېر مهارت لري. زمونږ په مقابله کې خاص کر د آزاد وطن د افغانستان په خلکو په مقابل کې چې پاکستانیان په سیاست پوهېږي. پاکستانیان ګوره روس راغی، سوویت یونین راغی، د هغه سره امریکې خپل یو ټکراو به د عربو به خپلو د بل چا به خپلو، خو پنجابي چې کوم دی په دې کې خپل غرض و. د ده خپل غرض چې کوم دی امریکې خو کابل نیو نه، یو سیاسي دغه به یې اخیستل، ګټې به یې اخیستې د دې نه د روس توالو په خلاف. پنجابی دا غواړي چې کابل او جلال آباد لکه پېښور او کوټه کې نیول دي داسې کابل او جلال آباد ونیسي، او که وایي نه نیوی شي نو کم از کم تحت الحمایه یې کړي، د ځان تابع یې کړي. دا نن څه خبره ده؟ نن خو دغه خبره روانه ده چې دوی وایي چې هندوستان سره به تعلق نه ساتي. نو ټیک ته د امریکې غوښتنه ده او هغه ډېره مهمه ده پکې، دا د دوی تګ راتګ هم اهمیت لري. خو ګوره په دې کار کې چې د امریکې انټرسټ دی، په دې کې پنجابي هم خپل انټرسټ لري، او هغه انټرسټ دا دی چې دا موجوده افغانستان چې کوم دی دا د پنجاب تحت الحمایه جوړول غواړي. کم از کم خارجي سیاست په چې کوم دی دا به افغانستان د مطالبه دا ده چې دا به دی په خپله خوښه نه کوي، دی به د هند سره تعلق نه ساتي،
که د روس سره مخالفي د روسیې سره به ته تعلق نه ساتي، که د ایران سره پنجابي مخالفي هغه سره به یې نه ساتي. صحیح. د ده په خوښه به یې ساتي. صحیح. د طالبانو غبرګون او موقف درته څنګه ښکاري؟ نو طالبانو غبرګون او موقف خو په خپل ځای باندې پکار ده چې طالبان خپل پوزیشن صفا کړي او په هغې کې د طالبانو لویه خبره دا ده چې موږ د دهشتګردۍ خو ښکاره پکار ده چې موږ مذمت ټول افغان یې کوو، ځکه چې د دهشتګردۍ موږ ټول افغان د ټولو نه زیات متاثره شوی قوم چې دی موږ یو پښتانه یو. البته د پاکستان چې کوم جارحیت دی په افغانستان باندې، په دې کې د طالبانو موقف د دې په عملي اقداماتو پورې تړلی دی چې د دې عملي اقدامات کوي که نه کوي. عملي اقدامات نه هدف څه دی؟ د ټي ټي پي پر ضد باندې کوم ګام واخلي هدف دا ده؟ نه زه دغې ته زما اشاره نه ده. ښه ګوره ټي ټي پي خو هغې نه ده منلې چې دلته ده پوه که نه؟ هغو اقدامات دا دي چې د پاکستان یا د سیمې د نورو غرضي هېوادونو چې کومه ایجنډه د افغانستان باره کې د هغې مقابله، د دې جارحیت مقابله یوازې د یو ډلې د یو ګروپ ته وس کار نه دی. دا یو توانمن حکومت غواړي په افغانستان کې. طالبان په کار دی چې د یو ګروپ د حکومت ته چلولو په ځای باندې دا خوب پرېږدي، د افغانانو باندې چې کوم دی یو مشتمل حکومت جوړ کړي او داسې لاره خلاصه کړي چې افغانستان چې څونه افغانان دي چې دا په خپله غېږ کې ونیسي، یو مشروع نظام رامنځته کړي، خپل چې کوم دا تیت و پرک پوځونه دي دا راولي، خپل وطن چې کوم دی دا. خو د طالبانو مثلا که بل څوک دا خبر ورته کوي طالبانو دا زموږ داخلي مسله ده، دا د یو افغان په توګه زما هم غوښتنه ده، د هر افغان دا غوښتنه ده. زه افغان یم، ګوره کله دی زما داخلي مسله ده، د یو طالب ته ماته وښایه یا افغانستان کې یو بل څوک چې تر موږ زیات د افغانستان دفاع کړله یا په افغانستان خوږ شوی دی. موږ هم افغانان یو، موږ دا خبره چې کوو د یو افغان په توګه کوو چې وروره طالبه ته یوازې نشي ساتلی، یوازې اشرف غني نشي ساتلی، یوازې کرزی نشي ساتلی، یو افغاني حکومت په جوړوئ، ټول افغانان به هغو ته به موقع ورکوئ، افغانستان کې به د جهاني معیاراتو سره سم یو حکومت جوړوئ. یعنې تاسو وایئ چې د پنجاب ځواب تر ټولو ښه ځواب دا ده چې په افغانستان کې دننه یو مشروع قوي نظام جوړ شي، یو قوي نظام جوړ شي. دا د افغانستان یعنی د یو پایدار افغانستان، د یو پرمختللي افغانستان، د یو سوکاله افغانستان د هغې ضمانت په افغانستان کې یو قوي نظام دی چې د ټولو افغانانو په اشتراک باندې او د هغو په حقوقو باندې تضمین. زما پوښتنه مخکې لږ ډېر واضح نه وه، د طالبانو د غبرګون په تړاو چې د پاکستان برید ته کوم غبرګون وښوده او دا اوس په مذاکراتو کې کوم دریځ نیولی، دې ته په کوم نظر ګورئ تاسو؟ نو فلل د دوی دا خبرې خو ډېرې نه دي راغلي. البته دا خبره چې دا پاکستان کومه کوي او طالبانو ته دا خبره کوي چې موږ تاسو ته یا لیکلي نشو درکولی یا مطلب ستاسو جنګ موږ نشو کولی، دا خو ټیک خبره ده. نه د جګړې ځواب یې په جګړې ورکړه، دا سم کارو؟ افغانان ستایي وایي باید همداسې سوي وایي او هېڅوک دا حق نه لري. تاسو هم دا خبره وکړل چې پاکستان دا حق نه لري چې برید وکړي. زه تا ته یوه عرض وکړم، مطلب دا دی چې دا د دوی په توان پورې طاقت افغانستان له د خدای توان ورکړي چې لاړ شي نیم ایران ونیسي، موږ به پرې ډېر خوشحاله شو. خو خبره دا ده چې آیا دا کوم دا جنګ چې موږ شروع کړو چې دا موږ یو کال یا 2 کاله مخکې بوتلی شو که نه شو بوتلی، دا موږ جاري ساتلی شو که نه شو ساتلی؟ اصل سوال دا دی، که جاري ساتلی شو بیا خو ټیک ده. او د پنجاب د سیاستوالو په ذهن کې د افغانستان له خوا چې کوم برید وسو څه ډول یو هغې رامنځته کړی دی، یو تحلیل یې رامنځته کړی، دوی څه فکر کوي؟ یو فطري عکس العمل یې کړی دی که نه، خو پاکستان بمباریانې وکړي د هوا نه او دا یې حق و، د افغانانو خوارانو بل وس نه کېده، هغه رالل د دوی په پوستو یې ډزې وکړې. خو دا یو فطري عکس العمل و که نه چې وشو. اوس زموږ خواهش دا دی چې دا مذاکرات کامیاب شي، د جنګ په ځای په دې خطه کې امن جوړ شي، افغانستان هم پرېښودی شي چې دا خپل پرهرونه وڅټي، خپل نظام جوړ کړي، خپل ځان چې کوم دی برابر کړي، خپل اقتصاد برابر کړي. پاکستان پکار ده چې خپل مسایل حل کړي، خپل ځان راټول کړي. پاکستان هم د ډېرو بل مشکلاتو سره مخ دی. زموږ خواهش دا دی.
او پاکستان کې دا توانایي ستاسې بیا تاسو وړاندې لږ اشاره درلودله چې دا په دې پورې تعلق لري دا جګړه څومره وخت دوام ورکولی پاکستان کې دا توانایي ستاسې دا جګړه که دوامداره سي چې همداسې وساتي ګوره خپله خو د پاکستان دونه توانمندي نشته البته د افغانستان په نسبت په دې توانمندي لري ځکه چې افغانستان 50 کاله جنګ وهلی دی د باندې خو جنګ نه دی تېر دی که نه دویمه دا خبره ده چې پاکستان خو ټول عمر په پردو پیسو باندې جنګ کوي نو افغانانو سره خو پردي خلک دا وخت نه ښکارېږي چې یاره د دې سره څوک ولاړ دي څوک نه دي ولاړ او دا مسله شته لکه څنګه ستاسو په دې بحث په مختلفو برخو کې ورته اشاره وکړله د امریکې کېدای شي څه ډالر یې ترلاسه کړي یا څه واده یې ترلاسه کړي وي په هر صورت باندې ډېر زیات تشکر یوسفزی صاحب وروستۍ پوښتنه به د دې جمبندۍ په ډول وکړو حالات څه ډول درته ښکاري کوم خوا به دواړه هیوادونه لاړ شي د افغانستان سیاست هم در معلوم دی طالبانو د حکومت او د پاکستان د پنجاب هم در معلوم ده د واکمنو پوځیانو هم در معلوم ده هلته د سیاستمدارانو رول او اغېز باندې هم پوهېږي چې څومره ده څومره نه ده کوم خوځي د حالات نو ګوره دواړه طرف ته حکومتونه چې دي که دلته دی که هلته دی دا حکومت هم د ولس چې کوم دی د حمایت نه برخورداره نه دی ولسو سره نه دی ولاړ ولس مخالف دی دلته ټولې پارټیانې ټول سیاسي قوتونه وایي دلته وایي دا د فارم 47 اووه نمبر فارم یعنې د ټګۍ یو حکومت جوړ شوی دی دلته خلک دا ګڼي چې دا دهشتګردي چې په موږ باندې په خیبر پښتونخوا کې او په جنوبي پښتونخوا کې مسلطه ده دا د پاکستان د حکومتونو د دې د غلطو فیصلو د دې د غلطو پالیسو په وجه باندې ده دلته ته ویني په سوات کې په باجوړ کې په وزیرستان کې د کوټې پورې مروتو پورې په ټول وطن کې پښتانه د لکونو په تعداد کې راوځي د دهشتګردۍ په خلاف مظاهرې کوي دا خو تاسو وینئ بیا هلته دي نو هلته هم چې دا کم خلک حاکم دي هغه هم د ولس حمایت نه لري یو ډله ده په زور راغلې ده ناسته ده البته د دې شیانو په باره کې ځینې خلک دا شک هم کوي یا دا فکر یې دی چې یاره په دې طریقه باندې دوی هم ځان مضبوطوي چې د جنګ یو حالات جوړ کړي چې د پاکستان خلکو ته ووایي چې یاره جنګ دی د پوځ حمایت وکوي یا د حکومت حمایت وکوي او هلته افغانستان خلک بیا د طالب حمایت وکړي نو دا خلک هم وایي چې یاره دا د پارسۍ کې ورته نوره کشتي وایي شي ته چې دا کېدای شي نوره کشتي هم جوړه کړي دي خو په هر صورت دا دغه چې کوم دی دا وضع زما په خیال سره په بین الاقوامي قوتونو په دلچسپۍ باندې ولاړه ده چې دوی څه غواړي که واقعي د هغو فکر دی چې په دې خطه کې د چین په خلاف چې دا کومې خبرې دوی وایي روانې دي یا د روسیې په خلاف یا د ایران په خلاف که دغه د امریکې په ایجنډا پاکستان روانې نو بیا خو دا جګړه دا به دوام پیدا کوي او د خطه کې به جګړه بیا دوامداره پاتې کېږي یعنې تاسې نه صحیح هغه کولی وړاندوینه نشئ کولی چې دا کم خوازي مطلب دا د اصل کې د بین الاقوامي قوتونو په دغه باندې ولاړه ده په انټرسټ باندې ولاړه ده چې هغه دلته څه غواړي او په خپل سر باندې د پاکستان په حق کې هم دا جګړه نه ده ځکه که پاکستان په یو لنډ وخت کې یو کامیابي اډو په لاس کې راوړي یو ځای ونیسي د افغانستان یو علاقه ونیسي خو زما دا یقین دی چې افغان ولس په داسې مزاحمت وکړي چې پاکستان ته بیا ډېر لوی تاوان په اوږده جنګ کې به پاکستان ته ډېر لوی تاوان رسېږي بالکل د افغانستان دا اوس د طالبانو د حکومت کورني چارو وزیر دا خبره کړې ده که جګړه پیل کېږي او توصیه یې کړې ده پاکستاني چارواکو ته که په اوږده جنګ کې به دوی ته تاوان رسېږي او هغو دا خبره کړې ده چې بیا به نو تر د هندوستان تر پولو پورې پسې ورځو دا خبره د طالبانو پخواني مشر ملا صاحب محمد عمر د ایران سره د جګړې پر مهال باندې بي بي سي سره مرکه کړې وه هغه ډېر مشهوره ده ول ایران به خپل کار کوي خو که جګړه یې شروع کړه بیا تر اصفهانه یې نه پرېږدم نو دا ځل بیا د طالبانو د کورني چارو د وزارت مرستیال دا خبره کړې اوس که جګړه شروع کېږي او پیل کېږي نو بیا د هند تر پولو کېدای شي پسې ورسي په هر صورت باندې دواړو غاړو ته ګواښونه کېږي په دې هیله باندې چې جګړه ونه شي او په دې کې لوی تاوان خصوصا دواړه غاړې افغانانو ته وړي ډېر زیات تشکر یوسفزی صاحب ډېره مننه صاحب ډېره مننه